تېره ویډیو کې مو دوستانو د افغانستان د ولایتو، ولسوالۍ، کلي، نفوس او داسې نور معلومات نشر کړل. نن یو بله موضوع ده د کندهار په باره کې مکمل معلومات، نو انشاءالله ستاسې د خوښۍ وړ ګرځي. ډېر خوندور معلومات دي، راسره مل پاته سئ. کندهار د افغانستان سویلي ښار، د دې هیواد لومړنۍ پلازمینه، دوهم لوی ښار د طالبانو د دولت پخوانۍ پلازمینه او د کندهار ولایت اوسنۍ پلازمینه. کندهار افغانستان دویم لوی ښار دی چې د افغانستان په جنوب کې د ارغنداب د رود په دره کې پروت دی او دا ښار د کندهار ولایت اوسنۍ مرکز دی. دغه ښار شاوخوا 450.3 نفوس لري. کندهار د افغانستان لومړنۍ پلازمینه او تر کابل وروسته کندهار افغانستان تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی. په دې ښار کې د شهیدانو چوک، حضرت بابا، شکاپور دروازه، ټک ټک بازار، غازی پارک، عینو مینه، برو بازار، هرات دروازې، رنګریزانو بازار، چلزینو او ملا نقیب چوک په ګډون یو شمېر ښکلي او تاریخي سیمې موجودې دي. کندهار کې یو نړیوال هوایي ډګر هم شته. کندهار د نړیوال هوایي ډګر په نامه دی. نور د کندهار د ادارې نظام، د کندهار شاوخوا پخوا 7 ناحیې درلودې او اوس یې شمېر شاوخوا 15 ناحیو ته رارسېدلی دی. مطلب د کندهار ښاروالي اوس پر 15 ناحیو پورې تړلې ده او د کندهار ښار د ښاري پراختیا کارونه اوس هم پر مخ روان دي او په راتلونکي کې د ناحیو زیاتېدو امکانات نور هم شته. تفریحي ځایونه، په کندهار د ځوانانو لپاره تفریحي او میلو کولو ځایونه شته چې د دهله او په ځانګړي ډول د ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا ولي صاحب تفریحي او روحاني مزار یادولی سو چې هره ورځ په ځانګړي ډول د جمعې په ورځ کې په زرګونه خلک د زیارت کولو، تفریحي کولو دپاره ورته راځي. د یادونې وړ ده چې د نورو ولایتو او ګاونډي هیواد پاکستان څخه زیات خلک ورته د نندارې لپاره راځي. د دې ترڅنګ د باغ پل پارک طبیعي منظره، په ډنډ ولسوالۍ کې د محمد ابراهیم خلیفه بابا مزار، د ګل اغا شیرزي د پلار حاجي بابا تفریحي ځای، په ډنډ ولسوالۍ کې د ډورۍ، په خاکریز ولسوالۍ کې د شاه مقصود اغا مشهوره پاشا اغا مزار، په ارغنداب ولسوالۍ کې د سرکاري باغ، په ارغنداب ولسوالۍ کې د سربند پله تفریحي ځای، په دامان ولسوالۍ کې د اخوند صاحب مزار، په کندهار ښار کې د غازي پارک، د میرویس نیکه زیارت، د عینو مینې نوی ښارګوټی، د شیداین چوک، د غازي محمد ایوب خان لوبغالي، احمد شاهي ورزشي لوبغالي، 40 غرزینې یعنی چې فارسي کې چلزینې ورته وایي، او زوړ ښار یادونه کېدلی سي. د افغانستان په ټولنه کې د کندهار او کندهاریانو ونډه. د افغانستان په ساحل کندهار کې قومي او مذهبي مشران. کندهار د افغانستان هغه سیمه چې لوی جرګې لخوا پکښې تر ټولو لویه فیصله وسوه. هغه دا وه چې دوی د جرګې په وسیله احمدشاه بابا د افغانستان باچا وټاکئ. د کندهار په باره کې دغونه معلومات بیا به انشاءالله پر پر هر زیارت، پر جلا د باچایانو د هغه ځای د مشرانو پر هکله باندې نور معلومات به هم انشاءالله شیر کړو. را سره مل پاتې دوستانو، چینل سبسکرایب کړئ، ملتیا مو وکړئ. د الله په امان.